سلامونه ټولو پښتنو افغانانو خویندو ورونو ته. خدای دې وکړي چې روزې مو په خیر تېرې سوې وي، عبادتونه، روزې، تراویح مو قبولې شه. زه په خپل وار ټولو پښتنو افغانانو خویندو ورونو ته، مسافرانو ته، ټولو مسافرانو خویندو ورونو ته د اختر مبارکي وایم. که څه هم موږ له تېرو 40 کالو په یو نه ختمېدونکي جنګ اخته یو، په میلیونونه افغانان، خویندې، بچیان، ماشومان، سپین ږیري مو ورکړي او وطن مو لا اوس هم په هغه جنګ اخته دی. او هم په دې یو کال کې موږ د ژوند له هرې شعبې سره تړلي ستر شخصیتونه د دښمن په ګولۍ سوري سوي دي. د دښمن له لاسه مو هغو خپل ژوند له لاسه ورکړی. هم په دې روژه مبارکه میاشته کې د لوګر دماکه په لوی افغانستان کې بلا په درځنونو افغانان پکې شهیدان سو. بیا د کابل د سکول د ماشومانو دماکه چې پکې په درځنونو ماشومان ووژل سو په دې مبارکه میاشته کې. بیا د چمن د کوټې دماکه چې پکې په درځنونو پښتانه ووژل سوه. دا د مرګونو دا لړۍ دوامداره ده او تر څو که موږ خپله ودې ته ملا نه وتړو لا به همدارنګه دوامداره وي. زه د یو پښتني خور، د یو پښتني لور په حیث د هغو ټولو غمځپلو کورنیو سره په دې غم کې، په دې درانه غم کې شریکه یم. له هغو ټولو چې د چا خپل مینان چې کوم ورک دي له تېرو څو کلونو، هغه ملګري چې په زندانونو کې دي، لکه حنیف پښتین له تېرو 2 کالو په زندان کې دی، داسې علي وزیر په زندان کې دی، داسې اویس ابدال، جبار موسیخیل، د مردان یوسف علي، داسې زموږ بلا ملګري چې په جیلونو کې دي، ورک دي، مسافر دي. د هغو ټولو ته تسلیت وایو او د دې غمځپلو کورنیو سره په غم کې برابر شریک یو. زه د دې اختر د ورځې په مناسبت هغو دهشتګردو، وحشتګردو ته دا وایم چې نور دا جنګونه بس کوي او هغه طالبان چې افغانان دي او په خپل وطن کې جنګ کوي، هغو ته دا پیغام لرم چې نور په خپل وطن کې په دې لوی کور افغانستان او په لر او بر پښتونخوا وطن کې د جنګو دا لړۍ چې د نوره ودروئ. موږ که د دنیا نورو مسلمان ملکونو ته وګورئ چې هغه ټول لګیا دي په خپل وطنونه، خپل ملکونه جوړوي، خو له بده مرغه موږ خپل وطن چې کوم دی په خپل لاس باندې ورانوو. د دښمن د ګټې لپاره موږ خپل وطن ورانوو، خپل ماشومان وژنو، خپل شعور یافته کسان چې کوم دی هغو ژوند موږ له لاسه اخلو. نور دا جنګونه بس کوئ، توپکان کښېږدئ، راځئ سره مرکه سئ، سره جرګه سئ، د جنګ دا لړۍ چې کومه ده دا نور پای ته ورسوئ. زه په لر او بر افغان ولس باندې غږ کوم چې د دې جنګ، د دې بدمرغیو په خلاف باندې په خپله ودرئ او د دې وطن دا جنګ چې کوم دی دې ته نور د پای ټکي کښېږدئ. زه په ټولو د یو پښتني خور په حیث زه په هغو ټولو سیاسي مشرانو، مذهبي ملایانو، په عالمانو باندې، په سیاسي مشرانو، په سوشل اکټیویسټانو، په پولیټیکل اکټیویسټانو ټولو باندې غږ کوم چې نور راځئ سره کښېنو، سره جرګه سو، سره مرکه سو، د وطن و دې بدمرغیو ته نور د پای ټکي کښېږدو. نور د یو قام په حیث د خپل وطن د ښه سبا دپاره یو منظمه د یووالي لاره وټاکو چې نور له دې جنګونو، له دې بدمرغیو راووځو، نور دا وطن چې کوم دی راجوړ کړو. نور په اخترونو کې موږ داسې د غمځپلو یا د غم ویډیوز یا د غم پیغامونه نه کو جوړ، نور موږ د وطن د خوشحالۍ دپاره کار وکړو. نو زه ټولو پښتنو افغانانو ته خواست کوم چې په کار دی زموږ چې څومره هم شهیدان سوي دي، د شهیدانو کورنۍ دي، د ورک سوي خلک دي یا په زندان کې څوک دي، د هغو کورنۍ ته ورسئ، د هغو کورنیو سره ورسره غم شریک کړئ، هغو کورنۍ په د یتیمانو په سرو باندې لاس تېر کړئ تر څو چې هغه ته د یکړوالي د یوازیتوب احساس نه وسي او هغه خلک چې د قام د وطن په ننګ باندې ولاړ دي، شهید سوي دي، په زندان کې دي یا ورک کړل سوي دي، هغو کورنیو ته ورسئ، هغو ته ډاډ ورکړئ تر څو چې هغه په خپله مبارزه باندې پښیمانه نه سي. یو ځل بیا ټول لر بر افغان وطن ته
د کوچني اختر مبارکي وایم د سوکاله او د سوکاله پر امنه لر و بر افغانستان په هیله. مننه.